بسم الله الرحمن الرحیم. د نن موضوع د ولې لوسته د ماشومانو هڅول مهم ګڼو. په لومړي سر کې باید ووایم چې عیسی علیه السلام ته دا وینا منسوبه ده چې یوازې وچه ډوډۍ انسان ژوندی نه ساتي. په دې لنډه وینا کې لوی حقیقت نغښتی دی، ځکه چې الله تعالی انسان د ژوند کولو لپاره ډیرو نورو شیانو ته هم اړ کړی. یوازې خواړه او اوبه زموږ د ژوند ټول احتیاجات یا اړتیاوې نشي پوره کولی، بلکې انسان تکامل او بشري پرمختګ زموږ روحي، رواني او علمي اړتیاوې پوره کولی شي. د تاریخ په اوږدو کې د بدن اړتیاوو ته د خلکو درک واضح و. د بدن د اړتیاوو پوره کېدل یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دي، خو د عقل او روح غوښتنې پوره کېدل بیا د خالق او الله تعالی پیژندلو لپاره غوره لار ده، چې په دې لړ کې په رښتینې توګه انسان خپل پنځونکی یا خالق او اسلام پیژني، ترڅو د نیکبختۍ لوړ پوړ ته ځان ورسوي. اوس له لوست سره د ماشومانو د مینې پیدا کېدو لوی اسباب په لاندې ټکو کې رانغاړم. لومړی، د ماشوم تر زیږېدو وروسته لومړي 6 کلونه د هغه د هیلو او میل او تګلوري په ټاکلو کې رغنده رول لري. له همدې کبله په دغه عمر کې ماشوم ته د لوست مینه ورښودل ځکه ډېر مهم ګڼل کیږي. ځینې کارپوهان پر دې اند دي چې له لوست سره مینه لرل یا نه لرل ان د ماشوم له زیږېدو راهیسې ملګري وي، نو دوی هیڅ داسې هڅه نه کوي چې خپل ماشومان لوست ته وهڅوي. ځینې نور بیا داسې ګمان کوي چې ګنې دوی خپل ماشومان لیک ته په خپله خوښه نشي سمولی. همدا ده چې بېغوري کوي، ماشوم لوی شي، د زلمیتوب مرحلې ته ورسیږي، خو بیا یې هم له لوست سره مینه نه وي. موږ ګڼ داسې دلایل او بیلګې لرو که چیرې په کوچنیوالي کې د ماشوم په نفس او ذهن کې له کتاب سره مینه او ملګرتیا ونه کړو، کله چې ماشوم لوی شي بیا مو دا کار له وسه وتلی وي. لکه څرنګه چې د کال په هر فصل کې د بوټو، وښو او ترکاریو کرلو ځانګړی وخت وي، نو همداسې د ماشوم یو کار ته هڅول هم ځانګړی وخت لري. که ناوخته شي بیا یې ثمره نشي ترلاسه کېدی. دویم، وختي لوست زده کول د زده کړې په بېلابېلو مرحلو یا پړاوونو کې له مخکښۍ او تفوق سره تړاو لري، ځکه چې پر همټولګیوالو او ملګرو تفوق یا برتري یوازې د ښوونځي په نصاب کې نشي راتلی، بلکې که څوک وغواړي تر نورو مخکې شي نو باید له لوست او کتاب سره مینه پیدا کړي. هره ورځ 2 ساعته کتاب او لوستل وکړي. څېړنې ښیي د لوست هغه مهارتونه چې ماشوم یې په لومړي ټولګي کې زده کوي هماغه مهارتونه دي چې په 12م ټولګي کې نمرې پرې لوړیږي. نو له دې کبله ده چې میندې او پلرونه باید د ماشومانو په زړونو کې له کتاب سره مینه وکري او هره ورځ یې لوستلو ته داسې اړ کړي لکه بې خوړو، څښلو او لوبو چې ورځنی ژوند نشي کولی. ځکه هغه ماشومان چې له لوست سره ډیره مینه نه لري، ان که په غوره ښوونځیو کې هم سبق ووایي نو نمرې کمزورې وي. لامل یې همدغه دی چې کله چې له کتاب سره د ماشوم د مینې تار کمزوری شي، نو هڅه یې دا وي چې لهو لعب ته ډیر وخت ورکړي او ډیر وخت ضایع کړي، چې له بده مرغه زیاتره ماشومان همدا خصلت لري. دریم، له لوست سره مینه لرل ماشوم ته د عقلي پرمختګ پراخه ور پرانیزي، د ادراک کچه یې لوړوي او د فکر او تخیل د ساحې قدرت یې زیاتوي. څلورم، که څه هم ماشوم وخت نه لري باید کتاب لوستلو ته یې پیدا کړي. تلویزیون ته د کتلو او په کمپیوټري لوبو د وخت ضایع کولو پر ځای باید کتاب ولولي. ځینې کورنۍ په دې باور وي چې تلویزیون ته کتل د دوی له ماشومانو سره مرسته کوي چې آرام کینی او له یو بل سره جنګ جګړه ونه کړي، خو دا غلط تصور دی.
دا سمه ده چې تلویزیون د ساعتتېري یو شی دی، یوه آله ده، خو ډېر کله د ماشومانو په ذهنو کې ناوړه افکار او مفاهیم خپروي. همدا لامل دی چې تلویزیون ته د ماشوم د کتلو وخت باید محدود او کم وي. هر څومره چې ماشوم لویېږي، تلویزیون ته یې د کېناستو وخت هم کم شي.